پاکستان عربي هیوادونو ته د خیرات لمن وغوړوله. د پوځ مشر یې خیرات غوښتلو ته ووت. عاصم منیر تازه چیرته تللی او د څه لپاره؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر د دغه هیواد له شدید اقتصادي ناورین سره هم مهاله د مرستو د جذبولو په موخه سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته روان شوی. د نوموړي سفر له څو ورځو راهیسې پیل شوی چې لا هم دوام لري. پاکستان له سعودي او متحده عربي اماراتو سره پوځي همکاري هم لري او له ډیرو کلونو راهیسې یې نږدې ملګری دی. دغو هیوادونو همیش پاکستان سره ډیرې مرستې کړي او اوس هم پاکستانیان تمه لري چې د اقتصادي ناورین د مهارولو لپاره یوه اندازه مرسته ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف څه موده مخکې ویلي وه چې د ډیرو هیوادونو مشران یې له دې امله ټلیفون نه ځوابوي چې فکر کوي دوی به د مرستې غوښتنه ورڅخه وکړي. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که زموږ معلومات او ویډیوګانې مو خوښیږي مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.